چې د چا ودونه نه شي هغوی وایي چې زموږ ودونه وشي او یا داسې جینکۍ وي چې هغوی وایي چې زموږ ودونه وشي حالان کې رړنه خو څه نه شي ویلی څوک عیاداري څوک نه وي ځینې وخت کې خلکو به پخوا یو متل کوي یاره چې پیلۍ پرچ او پیلۍ ماتې کې په کور کې واده به درله وکړي هغه هلکانو هغه ځوانانو ته څه ایډیا ورکوئ او د چینل د طرف نه زه خوشخبري د یو کیسټ او د دردونو والا تاورم د هلکانو دپاره بالخصوص ته جي دا چا چې ودونه نه یې کړي زه کریم استاد یم او قدرمندو نن د یوې نوي موضوع سره موجود یم دا ډېر ملګري به د بار ملک نه راله زموږ خواله په هغه وخت کې زما د الکترانک سره چې کوم دی د موبایلو کار و ریپیرینګ به مې کو نو چې کله به راله نو هغوی ویل چې زموږ نه 70 ریال واخیستل یاره دا مسله وه بل چا ویل زما نه 30 ریال واخیست دا مسله وه مسله به څه وه جي ډېره مو خاندل کریم استاد ډېر ژوندی سړی دی چې پر فیلډ اوسه خبرې کوي د ده سره خبرې نه ختمېږي زه رښتیا یو زبردسته خبر را یاده شوه ما بل اوس یو ویډیو ورکړه د خیرآباد یو ملګری راغلی خو سکرین باندې مخ نه ښودو هغه چې کوم دی مور ویل چې خپه دا ډاکټر ورته ویل چې دا به ترې کټ کوو هغې ته چې کوم دی د شوګر د وجې خپه خرابه شوې وه इलामा अबू अहमद मुतवक्कर मनपसंद शादी सोतन का रोग रिश्ता तोड़ना घर वालों को राजी करना रिश्ता घर में चलकर खुद आए जादू टोना जायदाद का मसला शोहर की गैर औरतों में दिलचस्पी मियाँ बीवी की नाचाकी महबूब को ताबे करना अभी राब्ता करें شورو په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربان دی قدرمندو دا مهال د شیرګل په سیمه باندې موجود یم او کریم استاد را سره په څنګ کې ناستې کوي قدرمندو ټول عمر له به تاسو د کریم استاد هلې ځلې کتلي وي او په دغه سوشل میډیا باندې ډېر ټرینډینګ کې دی او ستاسو خدمت له راوتی دی قدرمندو اکثر د الکترانکس او د حکیمۍ ډېرې ویډیوګانې د دوی راځي نو دا خبرې به د دوی سره کوو چې یاره حکیمۍ ته څنګه راغلی او الکترانکس دا خو جدا جدا فیلډونه دي څنګه راغلی دي ته کریم استاد السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو زه کریم استاد یم او قدرمندو نن د یوې نوي موضوع سره موجود یم تاسو ته به زه ښیم چې بیټري څنګه چارج کیږي او بیټري چې کله خراب شي نو په نوکیا موبایل کې به یې څنګه چارج کیږي او په ډیسکټاپ کې به یې څنګه چارج کیږي او دا ټولې خبرې به نن کوو او زه اسم کریم استاد یم کریم استاد ته څنګه زبردست الله پاک جنتونه درکړه لومبي سوال مختصر غونتې جواب جي دا ډېر ملګري به د بار ملک نه راله زموږ خواله په هغه وخت کې زما د الکترانک سره چې کوم دی د موبایلو کار و ریپیرینګ به مې کو نو چې کله به راله نو هغوی ویل چې زموږ نه 70 ریال واخیستل یاره دا مسله وه بل چا ویل زما نه 30 ریال واخیست دا مسله وه مسله به څه وه جي چې اکثر سپیکر ته به خاورې ورغلې جب کې اکثر خاورې جي دا سپیکر چې کوم دی دا به بند شوی د خاورو نه نو هغه ته به اواز نه راته نو هغه طریقه بیا موږ ویل چې دا خو ډېر ناجایز زموږ پښتانه وروڼه دې ځان لاړ شي واړه واړه بچي پرېقي ټولې پیسې تې هلته په دې شي نو ولګي نو مهرباني دې کوي چې دوی دا پیسې چېرې کور ته راشي که نه او خپلو بچو له راشي ځکه چې بچي چې کوم دی د هغې په تمه یې باندې ټیک ده چې د پیسو په تمه پرون مال یو کاکا راغلی نو هغه ما ته به ډېر ته راته چې مختصر غوندې دې خبرې پسې خبر را یادېږي نو هغه کاکا ما ته دا ویل د 8 میاشتو نه ته راته زما خوا کې به ناست ما پیچې اوس کله بیا به رخصت شو بیا ورته کاکا ته څنګه راځي ما ته بچي ستا په شان زما یو بچی دی دا نوم دی نوم یې درته ځکه په میډیا باندې اوس نه علمه ځکه چې هغه زموږ په رابطه کې چې ته موقع وکړه او د هغې مسله حل شي نو هغه ما ته ویل چې بچیه زه چې کله تا ته وګورم نو ما باندې تا د خپل زوی چې کوم دی سود وشي نو هغه زوی چې کوم دی زما نه د 8 میاشتو نه راته وایي دغه بچی زما نه اته 9 کاله وشو چې ما سره خبرې نه کوي سعودي کې دی په ښه کاروبار باندې دی خدای پاک ورله دونه کاروبار ورکړی دی چې ډېر زیات خلک ورسره لګوي او هغه ما له پیسې هم رالیږي خو پیسې خو مې نه دي په کار تبلیغ کې روانې مه بله ورځ چې لیله خو بس وایي تاسو مې ملاقات کوو چې تا وینم نو زما د بچي هغه سود په تا وشو نو یاره زه ډېر زیات بېسوره شوم وایي ما پیسې نه دي په کار پیسې خو الله پاک راکړي زه خواده کړې ده خو زما د زوی د خبرو تر ډک کېږي نو هغه زه په تا وکړم نو زه ډېر افسوس سم وي چې خدای ګواه دی ګوره په دنیا کې صرف 2 شیونه دي یو مور یو پلار د مور او پلار خیره ګوره ما لیدلې ده په خپلو سترګو باندې او مهرباني وکړه هر یو ورور چې که چېرې دا میسج زما هغه ته ور ورسېد نه کېدی چې د خپل پلار سره رابطه مو وکړو چېرې د هغه نمبر را پیدا کړم نو انشاءالله موږ ورسره رابطه کوو نو بیا به زه تاسو ته هغه ویډیو هم چلوم او دا کاکا ویډیو موږ بلر کړی دی مخ هم داسې ولې دغه کړی هغه ویډیو موږ ورکړی ډېرو ملګرو وکته کېدی شي ور رسېدلي مي نو د هغې نه علاوه چې کوم دی د مور او پلار باندې خبره موږ کوله کریم استاد ته که زه وایم که نه چیرې انسان چې کوم دی د خپو د پټونه څنګه کمزوري د خپو د پټونه دړ کوي ملای خوږیږي په سر باندې درد راځي په معده باندې بوج راځي چې غټي وریجې وخورم نو خوب راځي چې نری وریجې وخورم نو یاره په سر مې درد راځي معده مې داسې روپړسېږي او زه وایم کریم استاد چې ستاسو په دې دوايانو کې به زه وایم چې د ټول نه ټاپ دوی چې ما استعمال کړی هغه شربت پودینه ده چې دا ډېر ښه ریزلټ او ارجنټ ریزلټ ورکوي بله دا خبره ده کمال دا خبره ده چې کریم استاد ته مو ویلې که نه چې دا مایک دی دا کار نه
کوي دا ولې نه کوي کریم استاد به دا بند په بند باندې کولاوخي او دا به بالکل اوکې کوي څنګه چې د کپنۍ نه اوکې راغلي دغه شانتې به اوکې راځي کریم استاد دا شهرت د کم ځای نه میلاو شو دا خواري کم ځای نه کړې دا عزت ورته د کم ځای نه میلاو شو دا ټولې خبرې به کریم استاد دا راته ووایه دغه تاسو خبره وکړه چې دغه کاکا سره د خپل زوی ملاقات نه کېدو دغه ویډیو ما وکتله د هغه ویډیو چې ما څنګه پلی کړله او څنګه ما وکتله بس داسې چې رالم واتساپ کې خو مراسه نمبر سیو مال کریم استاد درلم او استاد دم چارخی بس تاسو ویل چې ز پزیم او راځي چې سټیم راځي او دا راته وایي چې دا الکترونیکس او دا حکیمي دې ته څنګه رالی او خیال هم څنګه رالی او په ماشوموالي کې چې کم دی نو دغه سیزونو کې به تاسو ماهره وئ دغه اکثر د ماشومي که نه هغه ګرځي موږ په خپله باندې اکثر به وګرځېدو په ډیران باندې به هم چېرته سیلونه میلیونه راغونډ کړه هغه به هم یو بل څه جنګول او هغه رڼا هغه سیسټم هم دې برابر کړو نو دا څنګه एकदम داسې روولې ستاسو د خبرې لا هم راتلمه خو ما نه دا خبره بعضې وخت کې لږه دغه شي نو دغه ملګري چې کوم په بار ملکینو کیو نو هغې اکثر سپیکر بند یا به میک بند نو نه به اواز ته نه به راته نو ما به څه چل وکړو چې په هغې به زه ډېر خفه شوم چې ډېرې زیاتې پیسې ترې اخیستي او ټول بنګالیان دي نو ما به ورته ویل چې ستن راوالې په دې طریقه دا سپیکر صفا کوي نو ستاسو چې کوم دی یا میک هغه سوری به ورته مونږ وښو چې دا صفا کوي ځان لستن پکې په مزه مزه ووقئ نو د هغې څه به ستاسو چې کوم دی میک صفا شي سپیکر صفا شي نو هغې ته خلکو ته ډېرې پیدې میلاوېدې خو رزق د الله د طرفه دی څنګه چې زه میټ دغه ته راغلی وم الله تعالی د ورځو په حساب سره دا رزق چینج کړي د الله طرف نه جي نو زه چې کله دغه ته رالم ریپیرنګ ته خدای ګواه دی چې چا سره هم نه وم ناست الله پاک هغه چل راوښودو په 2019 کې کرونا ولګېدله جي نو بیا زموږ کار لږ ډیم شو چې ډیم شو بیا موږ یو ویډیو هم جوړه کړې وه چېرې موږ سره موبایل پرتې دي که چا هم ډیلیوري په کار یې موږ کور ته ورلېږلی شو جي د هغې نه پس چې کوم دی زما ته په ډېره ناسته باندې کم از کم 17 سال ما د الکترانیک کار وکړو د هغې نه مخکې ما پر جونو کار کړی و 17 سال کې ما داسې ریپیرنګ و چې ما له به خواوشا ملګري راتللو بس الله په ذهن کې بس اچول کوي جي رزق چینج کول او الله پاک چل ښودل کوي نو هغې نه پس چې کوم دی په 2019 کې کرونا راله کار چینج شو نو چې کله زمونږ خپله زما ته بیماري شوګر لګېدلې وه نو ما د یو حکیم دوی وخوړه نو هغه ډېره زیاته مزېداره او رزلټ یې راله راکړو خو هغه حکیم خپله نه وه جوړه کړې جي ځکه که زمونږ په حکمت کې که چېرې زه اوس هغې نه پس 2019 نه پس دې خوا راووتم او یو کال وشو جي زمونږ د دوایانو مارکیټنګ په خپل اخیستی دی آل پاکستان کې صرف د کریم استاد په نوم باندې به هغه دوی تاسو ته میلاویږي ځکه چې هغې ته موږ پیمنټ وکړو مون سټار کمپني د جي د کراچۍ نه والا د چتراله پورې نو هغې نه نن مې فیصد رزلټ راکړو ډېر ملګري داسې دي چې هغه شوګر دوی چې کوم دی هغه ټینشن د وجې 80% ټینشن د وجې شوګر لګي 80% جینیټک چې کوم دی دا کم از کم 10% دی نو هغې موږ سره حکیم ناسي جي نو ما ته چې کوم دی مارکیټنګ واخیستو خو ډېر حکیمان له نه ورکړو صرف خپلو خاص کسانو له چېرې دې کې دننه مکسینګ رانشي چې خرابي پکې رانشي نو زموږ نه هر ملک ته لاړله بغیر د 2-3 ملکونو هر ملک ته لاړله او زبردست رزلټ یې دی خو ډېر ملګري داسې دي چې هغې ورسره 2-3 داسې دي چې هغه په سلو کې چې هغه ټیک نه شو چې موږ بیا سر چوکو جي نو هغې یا ټینشن یا دوی صحیح نه خوړلي یا چېرته کنه پرهیز نه کړی دې کې پرهیز اهم دی مهرباني وکړئ چې چا دوی زموږ نه خوري بل ځای کې مهرباني وکړئ ځان له رالی خو ګورئ شوګر داسې بیماري ده چې هغه د بیمارو مور ده چاته هم شوګر ولګېدو هغه دې مهرباني دا کوي چې د خپل پرهیز دې کوي او کم چې دغه دی ټینشن دی په 1 نمبر 2 نمبر کیله ده او چینی نه جوړ شي نه دا خو دې بیخي نه خوري باقي دوی ته پرهیز یاد دی هغه به کوئ نو انشاءالله زما یقین دی چې تاسو به کنټرولېږئ او ګورئ چا شوګر هم چې 200 نه واوښتو اصل ځای چې کوم دی لاست سټیج هغې 160 دی صحیح ده دې نه چې وخت بیا نقصاناتو طرف ته ځي نو ښه خبره دا ده چې هر یو مریض که چېرې ګوري موږ نو زموږ د ودې لازمي نه چې والي الله پاک چې موږ له څه لیکلي حق کېږي خو مهرباني وکړئ پرهیز وکړئ د خپل ځان دپاره نه د بچو دپاره وکړئ جي او نور چې کوم دی دغه فیلډ ته موږ رالو دې طرف ته نو اوس چې کوم دی که څوک هم هر ځای کې پکاري مارکیټنګ یې صرف موږ سره حکیم را سره ناسي کریم استاد دا راته ووایي تاسو هم د نورو حکیمانو شانتې د پراډ یو ځای کلاو کړی دی چې یاره ډېر خلک به راځي که نه کریم استاد دلته موږ راشو هلته په سوشل میډیا باندې موږ خو ستا د موبایل سپیر پارټ ویډیوګانې کتئ دلته ته د حکیمۍ دوکان د کلاو کړی دی که نه دوکا پراډ څه پکې شته نه جي نه شته پکې جي یو مهرباني به دا کوي چې زموږ په حکیمانو کې موږ خو ولیدل جي چې کرې څوک هم صحیح کار کوي رزق واده الله کړی دا په سلو کې 10 داسې دي چې ښه خلک پکې شته دی او روغ کار کوي جي ډېر پکې داسې دي چې د لږو پیسو نه ډېرې جوړې نو خامخا به هغه هم خرابي او رزق په خپله خرابېږي که څوک یې تپوس کوي او که نه کوي د ده رزق چې کم دی دا په خپله کمیږي ځکه چې یو پیرول یو سړی راشي او د لږه دوی خپله نور څه مکسینګ کړی نو سبی
د دې رزلټ په نه راځي چې نه راځي کس ولا بیا نه راځي الټا ورته خیرې کوي. کریم استاد دا راته ووایه چې ستاسو د دوی کې او د هومیوپیتیک دوی کې فرق شته؟ او جی ایلوپیتیک انګریزي ده جی هغه ځان له ده هغې اخره کې انسولین لګوي او زموږ دوی چې کوم دی یوناني ده ایلوپیتیک نه ده نه هومیوپیتیک ده یوناني ده او زبردست کار پکې دا دی جی چې دا سایډ افیکټ هم نشته او د دې نه علاوه انسولین به پرېږدي او زه رښتیا یو زبردسته خبر را یاده شوه ما بل اوس یو ویډیو ورکړه خیرآباد یو ملګری راغلی خو سکرین باندې مخ نه ښودو هغه چې کوم دی مور ویل چې خپه ده چې ډاکټر ورته ویل چې دا به ترې کټ کوو هغې ته چې کوم دی د شوګر د وجې خپه خرابه شوې وه نو هغه زموږ خواله راغی نو خدای شته هغه ویډیو زموږ په چینل چلیږي تاسو بیا چک کولی شئ خو هغه مخ نه ښودو هغه کیمرې شاته ویل کینم زه تبلیغي سړی یم ما چېرته تصویر هم نه دی ایستی نو هغه خبرې موږ ریکارډ کړي نور ملګري خو شانه سو نو هغه ټیک شوی ماشاءالله اوس مې په درېیمه پیره درنه وړم او مکمل زما مور ټیک شوی نه تاسو بیا کتی شئ جي چیک اپ کوی شئ د دې نه علاوه انسولین به چې کوم دی زما یقین دی چې دا به په هفته کې دنه بندوي د انسولین نه به خلاصېږي او تاسو خیر ډېر ځای به ټرای کړي او پیره دې پکې دام ټرای کوي ډېرو ډاکټرانو به هم کړي په زرګاو کې زموږ د دې خو دونه ګرانه نه ده نو یو پیره پکې ټرای کوي. کریم استاد دا راته ووایه اکثر چې موږ ډېر زیات پیشنټ وي هغوی وایي چې یاره موږ وریجې وخورو غټې وریجې وخورو یا نرۍ وریجې وخورو زموږ په سر باندې بوج راولي وجه څه دا جي د معدې زیاتر مسله یو بل چې کوم دی د ګیس ورسره کېږي خو وریجه چې کوم دی ایوریک ایسډ دپاره نه ده ښه جي نو مهرباني وکړئ چې وریجه که په هفته کې یو پیره میلاویږي ښه ده ګینې ډېره ولا نه ده ښه او د ده د چینل د طرف نه زه خوشخبري د ایوریک ایسډ او د دردونو والا ته ورم که چېرې دوی په کور کې ځان له لږ غونتې ادرک اوږه او سرکه د کم سیب سرکه جي بله نه سیب سرکه دا که درې واړه څه استعمال کړي د چکنۍ په شکل کې او که نه د نور څه خوټ کولو په شکل کې اوبو کې واچوي وخوټ کړي زما یقین دی چې د دې ایوریک ایسډ به هم خارجېږي د دې سره به بلډ پریشر هم د کمیږي نه به راځي او د دې نه علاوه د زړه مسله دا به انشاءالله الله پاک ټیکوي دا زموږ د طرف نه تاسو لپاره یو تحفه ده تاسو په خپله پې سوچ وکړئ ادرک چې کوم دی تاسو ځان لږ راوالی کم از کم 100 ګرام او د دې سره 100 ګرام ځان له اوږه راوالی او ځان له لږ سیب سرکه راوالی همدرد چلیږي په 250 روپۍ باندې د همدرد سیب سرکه چې کوم ده دا استعمالونه یقین مې دی چې انشاءالله د رسلور بیمارو نه 40 ورځې مسلسل استعمال سره به یقین مې دی چې خلاص شي نورې دوايانې مرسه خورئ خیر دی خو دا لازمي ټرای کوي یو پیره. کریم استاد دا راته ووایي تاسو د ماجد سره یو انټرویو کړی و په هغې کې هم د یو خندا خبره کړې وه هغه قصه راسره شریکه کوي. ملګرو هغه جي هغه داسې چلو شو د هلکانو دپاره بالخصوص ته جي دا چا چې ودونه نه یې کړي هغه داسې کار وشو جي زه په 10 12 کې وم هلک خامخا یو پیره مور ته مې ویل چې یاره مور زما کلاس پیلو دی د هغه واده دی نو مور مې طبیعت ګډ وډ شو سترګې بله ورځ چې کوم دی زموږ کور خوا کې بل یو واده و ما ورته مور دغه بل ملګري مې واده دی مور مې بیا مال راشه دا چل کار نه کوي په کلي کې یو د دغه والا روانو تمبل والا تمبلونه یې خرڅول نو په هغه وخت کې ما سره جیب کې 30 روپۍ وي هغه ته مې کاکا تمبل په څو دی په 50 روپۍ باندې یو 20 روپۍ مې یو ملګري نه راقرض کړي هغه تمبل مې واخیست نه تمبل مې کوڅې مخې ته ځوړن کړو نو چې مور به مې زه شم تله تمبل ته به یې کتل چې بیا به م راته تمبل ته ویسې کتل په زړه کې هغه پخوانی ګانا ګواټې لاندې دي څه دي شیطان دی اول دي نه اشتناننا دا ګانا یې پړه کې اورېده ما ته یې بچیا مال هم وایي نن دې ترور کره بوزم ښه ما ته پته ولګېده چې تمبل کار چالو کړی بل ورته یې بچیا نن خو دې ماما که بوزم نو ملګرو ګوره یو شي م راله کارو نو که صرف تمبل راله کارو د ځوانانو ته اوس خو د ډیجې زمانه ده که اوس خو د اوپرو د پیټو زمانه ده چې د چا ودونه نه شي هغوی وایي چې زموږ ودونه وشي او یا داسې جینکۍ وي چې هغوی وایي چې زموږ ودونه وشي الان کې رړنه خو څه نه شي ویلی څوک یاداري څوک نه وي ځینې وخت کې خلکو به پخوا یو متل کوي یاره چې پیلۍ پرچ او پیلۍ ماتې کې په کور کې واده بدله وکړي هغه هلکانو هغه ځوانانو ته څه ایډیا ورکوئ چې هغوی نن سبا خو د هغې پلار هم پړه لیک کوي مور هم پړه لیک کوي زیاتر نو کوشش دا وکړه جي دغه والی هغه پوسټر والی په هغې باندې احتجاج ولیکئ کوڅې مخې ته کښېنئ چې پلار دې روزي چې بچیه دا ولې نو بس بیا ستا مطالبه ده ورته وړاندې که به خامخه او ستاسو حق دی جي حق هم دی نو نشي حق هم دی بس مور او پلار ته بس حل غواړي دا مسزه ډېر ګورئ زبردست خبره د نبي علیه السلام حدیث مبارک دی چې کله خور او لور بالغېږي سره نر بچې نو پکار ده چې زر ته زر ودونه وکړي او خرچې دې پرې راکمې کړي موږ څه کوو روټۍ پې ډېره کوو کالي ډېر کوو نو د هغې سره صحیح چې بیا موږ وس نه کېږي نو غلطو طرفو ته هم لاړ شو او چې څونه زر ته زره وشو نو پیدې جي مو زه پخپله په دغه کې حکمت ته راغلی یم ډېر وخت مې وشو جي ما ته پته لګي ګوره زموږ ډېر خواږه ماشومان رونه نه دي هغه د 20 کالیو د 15 کالیو ودونه وکړي
او بیا اکثر کنه نو تاسو ته ښه پته ده نو مهرباني به دا کوئ چې خپلو بچو له زر ته زر ودونه وکړئ او دا کیمیکل زما خو ذاتي چې کوم دی دا چیني نه د ماته دا ډېره خطرناکه ښکاري ځکه چې ډېر خلک داسې چې بیا ډېر ګډوډي نو د چینی نه لږ پرهیز دې وکړي نو ډېره به ښه کریم استاد د پروګرام اوږد شو ډېر زیاتې خبرې مو کړې خو یو خبره به دلته کومه چې ستا د پروګرام نه ګورې پس چې کوم دی ماجد نه دی ماجد هم د ودونو لوبې شروع کړې اوس خلکو له ښځې هم کوي چا د ودونه کوي ماجده دا پروګرام ګوري او که نه ګوري زه به ورسېډ کوم ماجده په ښه نیت باندې انشاءالله ثواب دی پکې او د دې نه علاوه چې کوم دی د مذاق باره کې د سره یو مختصر غوندې ماجده کوشش دا وکړه چې ګورې کار روغ کوه جي او که نه ځکه چې الله د رضای رزق وعده خو الله کړی ماجد خالق دی دا خو داسې چل وشو ماجد سره مې دا خبره ډسکس کړو د ماجد را یاد کړ ما به د کراچۍ نه په 2000 چې پرجونه راوړل پرجونه یې سیګان شو ټي ویګان شو بیا راته خلکو ویل ټي ویګان مه راوړه ګناه ده پکې هغه خو مې پرېښودل نو ما یو ریاض مارکیټ کې و نو هغې کې ملګري غونډ راغونډ شي یو ځای ته نو 30 روپۍ به م راغونډې کړي نو موږ به روټۍ راوړل یو پوټی به پکې راغی یو 2 لوګان به پکې نو ټول مشران هلکانو یو به یو تپاس کو بل به بل تپاس کو اخره کې به چې څوک پاسېده بس هغه به صحیح و که نه بیا داسې چلو چې هغه مارکیټ نه لاړم بل مارکیټ ته نو په هغې کې ملګري ټول هلکانو ټول هلکانو نو ټولو داسې اخلاقو چې یو به امزولي نا یو به اسلم نوم هغه ته به اسلامي وي دا بل علم خان نوم هغه ته به علمي وي چې زه ورغلم د کریم خان نه کریمې شومه نو بیا چې کوم دی هغې دا چل وکړو چې کله به روټۍ ته کېناست یو به د کور نه راوړه نور به د بازار نه راوړه نو په هغې کې د نر بچی هغه چې خبرې به موږ په خبرو چې کتل به بیا په پلیټ کې بیا راته یو ملګری و چې د هلکانو خو موږ ډېر ګډوډ کړو ته څه چل وکړه لکه زه وګوره په دې شي نو ډېر نه پوهېږم خو بیا م هغه ما ته ویل چې ګوره خراب کړي دي کسانو نو داسې چل وشو چې په دغه ګاونډ کې یو هلک را لګېدلی په خپل مور یې ډز کړی نو د خلکو اورېدلې وه دا خبرونه چې ټول راغونډ شو ما ورته ویل داسې چل وشو روټۍ مخې ته پرته ده جي په دې کې ما ورته ویل چې یاره دې ګاونډ کې هغه هلک په مور ډز وکړو نو خلکو ټولو توجه ما ته راغله ما له هغه هلک چې کوم دی پولیس پسې راغله هلک یې ونیو نو دې بل ملګري مې پوټی په نوړی کې راونیو نو ما له هغه هلک یې په جیل وردن نه کنده پوټی وردن او جی او نو هغه چې کوم دی ما به قصه ختمول بیا په پلیټ کې څه نه و نو بس هغې بیا ما ته برک برک کتل مال روکیه ګورې زه که تاسو هم خورئ ما پکې څه وانه قصه ختم وه او جی مننه صحیح ده بالکل زبردست انټرویو شو ډېر خوشحاله شو ډېره مو خاندل کریم استاد ډېر ژوندی سړی دی چې پر فیلډ اوسه خبرې کوي د سره خبرې نه ختمېږي انشاءالله بار بار به راځو او د دوی کار چې کوم دی نو ډېر د ستاینې وړ دی چونکې ما ته یې هم ویلي ما ته یو خبره کړې وه کریم استاد که ستاسو یا چې په مومن ډیم کې چې موږ وو نو ما ته ویل چې یاره ما خو په سوشل میډیا کې ځان له دا ټوپۍ هم نه وي نه کړله د هغه وخت کې ستاسو ټوپۍ وه نو ما ته ویل چې ما خو په سوشل میډیا کې ټوپۍ هم نه وي نه کړه او ستا منم چې ته دلته کار کوې والله چې بس ښه پیسې دې راغونډې کړه دي نو کریم استاد وخت راځي هر یو څیز له چې کوم دی وخت راځي زه استادو ته خفه کېږم زه چې یاره دغه شانتې کاروبار وی د سړي شفا الله جنتونه درکړه خو څه الله لیکلي حقه به کېږي ما تا پکې څه نه شو کولی او د دې چې کوم دی نیت صاف وي منزل اسان ته کوشش کوئ انشاءالله الله چې څه لیکلي خو ګوره زه الله نه ایمان سلامت غواړم بس او نور خدای شته چې سر رزق را لیکلی ښه پوره راکوي ښه ډېر راکوي خو چې الله را اخر نصیب کړي قدرمن شي کتونکو دا و زمونږ پروګرام چې سر ته ورسېدو تر بل پروګرام پورې خپل رور کیمرامین صفدر لور کی اجازت سره زما د ټول ټیمه والسلام